الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. دوستانو عزیزانو، د رجب میاشت شروع ده، لسم رجب دی نن. چې کله به هم د رجب میاشت راله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله: اللهم بارک لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. پروردگاره د رجب او د شعبان میاشت راته برکتي کړي او روژې میاشت ته ما ورسې. همدغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعاګانې کولې. او د رجب میاشت د نبی علیه السلام په معمولات کې یو چې نبی علیه السلام به یو اکثر د نوافلو کثرت کولو، د شپې په پاسېدو تهجد و نوافلو چرته هم د نبی علیه السلام نه پاتې نه دي، او هغې باوجود به د دعاګانو اهتمام یې کولو. واقعاتو کې راځي چې نبی علیه السلام په معراج ته تللی دی، هم په رجب کې. انشاءالله دا د سفر متعلق د ټول اوږد بحث دی، دا به انشاءالله را روان جو بیان کو. بنیادی خبر د انسان د پاره د عقاید که سوچ وکړي، د انسان عقیده درست وي، د ده به مزم درست وي، د ده به اعمالم درست وي، د ده هر شی به درست وي. که چېرې انسان عقیده درست نه وي، د ده هر څیز ټول عمل برباد دی. عقیده انسان د عقل نه او دماغو نه، د دغه رنګې د زړه نه عقیده چې په کومه لار باندې رواني او په کومه اراده رواني، هم هغه اراده چې دی په زړه کې ساتي او هغه ارادې سره هغه عمل کوي، د هغه عمل دومره موزن وي چې څومره د انسان عقیده وي او عقیدت وي. عقیده ځان لسیز دی او عقیدت ځان لسیز دی. عقیدت یو سیز سره ستا الفت، مینه، محبت، یو سیز سره ستا انس وي، هغې ته ویل کېږي عقیدت. او عقیده د هغې ته ویل کېږي چې ستا په هغې سیز باندې، لکه د مسلمانانو یو عقیده ده چې وحده لا شریک، الله یو وحده لا شریک، په الله دی عقیده. نو مشرک عقیده دا ده چې دی به الله مني خو الله سره بت مني، الله مني خو الله سره توبه نعوذ بالله مزار مني، الله مني خو د الله سره صحیح ورته څه بل څه چیز داسې شریک کوي. الله مني او د الله نه علاوه بل څه داسې یو مشر مني، یو داسې دغه مني چې څنګه
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت المسيح عيسى ابن الله چې څنګه تفسیر کې مونږ ویلو چې عزير علیه السلام يهوديان وایي چې عزير علیه السلام د الله زوی دی او عیسایان او نصارا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او د دې عقیده هم دا ده چې دا د الله زوی دی او دا زموږ رب دی خدا هغه الله نه علاوه په دې باندې هم عقیده ده الله ټول مذاهب علاوه د کمیونست نه علاوه ټول مني ټول مني چې الله رب العزت وحده لا شریک هغه وحده لا شریک دی هندونه تاسو کې تاسو ته چا پیدا کړی ته کوئی اوپر والے نه او اوپر والا الله دی خود انسان من عقیده خالص عقیده په وحده لا شریک باندې ساتل دا لازم ملزوم او ضروری دی کته مسکه نستا قبلیږي ترغه پوری نه قبلیږي ترسو پر استا عقیده خالص نه کته خیرات زکات ورکه ترغه پر استا عقیده خالص نه اس دغه نه قبلیږي عمل دی نه حدیث شریف کی راضی وی چې کله هد انسان عقیده پر رب العالمین خالص نوی د یو عمل نه قبلیږي کاغه روزه ده کاغه زکات ده کاغه موز ده کا عبادت ده کا هر نیک عمل له خیرات ده صدقه ده بل سره خیر ګړه ده دا اغیار چې صبر دي د غیر مسلمه چې سوري دي د خلکو سره خیر ګړه ډیره کوي خو غي ته سفیده نشته او که فایده ده دنیوي فایده ده غي خلک ځان ته راړي او دا غي یو قسم له پرچار دي د خپل مذهب یو سایلنت وار دي چې خلک ځان نه متاثر کوي او خلک ځان ته راکاږي دا غي یو چل چې مسلمانانو ټول ځان نه متاثر کوي هم دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د مسلمان د پاره مین سیز عقیده ده څنګه د انسان په جسم کې د روح حیثیت ته هم دغه رنګ د مؤمن په جسم کې د عقیده د ایمان حیثیت کچری دا انسان پر رب العالمین باندې د عقیده خالص د وحده ولا شریک د پاروي او هر کار د وحده ولا شریک د پاره د رضا د پاروي بیا د انسان مزهم قبول له روزه قبول ده هر نیک عمل رب العالمین ته قبول او کچری دی دا وای چې را الله رب العزت ټول مخلوق پیدا کړی خدا یو کس سبب جوړیږي او دای داسې جوړیږي او یقین د هغه انسان نه داسې دغه جوړیږي دنیوي اسبابو کې که هغه انسان د سبب موجوده خبره خود رب العالمین سره به نشي هغه په خپل عقیده کې نشامل نن ماته مسلمان غرق په سبب باندې دي اپ دې باندې دې کده صدقه خیرات سکه دې په ضرورت کې ریا راولي یره خلق را تخوي زی ته واده وکم چې خلق را تخوي اگر یو کس را ته پوس کول استاد وی واده پس درنی مې ماشاءالله تا د الله رب العزت عقل او سلامتی او ډیر عمر ژوند درکې تنن رضی پورې مان چرته چا داسې سوال نه کړي چې واده درنیږي په سیس باندې نن سبا ماته وایو کړي چې خډیر ډمان پکې راولو خډیر ډولکی پکې راولو خې باجی پکې وغو ابتل سره پکې خډه باندې غړيږي میاش دو میاش درې میاش پکې خو درز غوب ول پکې جوړ شي واده زموږ دروند دی نه واده ستا په درې سیزونو باندې درنیږي لومبه جنې چې مہر ورکه خو مضبوط مہر ورکا چې خلک تاسو کې چلک جنې چې خډیر مہر لیکل دی خ کورنۍ نه اعلی کورنۍ نه سی ورته واده کړی اخو د خلکو ری واده نه کړی دویم چې کله نکاح تړي د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه چې کله نکاح وا نو په هغه وخت کې 200 دینار یې سی ورته کم قاضي وخت وته نکاح تړل باغ ته قاضي وخت 200 دینار ورکړي نن سبا هر یو د شریعت متعلق تاسو کې چې استاد په شریعت کې د دې څه حکم دی د دې څه حکم دی د دې څه حکم دی تنن ورځې پر یو کس رانه چې استاد په شریعت کې چې څوک نکاح تړي دغه سوره حصہ ده دا چا تاسو نه کړي ولې خو پته چې په چاړه باندې حلالېږم نو عثمان بن عفان رضی الله عنه په هغه وخت کې 200 دینار چې چا وته نکاح تړي راغته ورکړي نو خاکاره بده شو مصنف ابن شیبه کی راضی چې کله هم چې سوق نکاح تړي دا هغه ته خو مضبوط سي ورته فیس ورکړه دا نه چې هغه ته د خوشاله نه ورکړي دا ته دغه نه ورکړي
خلک یې ګوره نکاح ولا وتړله د نکاح ډېره درنه ده یاره ډېر په خپل نکاح باندې دومره خفه کېږي چې دومره نه ورکوي یو د هر چا خپله خوښه ده ځینې خلک پکې موږ ته راشي وتې استاد چې غریب یم فقیر یم مسکین یم دومره فریادونه وکړي او چې د 40 شپو نه د 2 میاشتو نه چې ډنګ ډونګې راغستې او ډمان به ښځو ته دننه راولي غوبلې به کوي نو هغه خیر دی به هغې دپاره مالدار وي پهغې به پاسه داسې ګتې ولي راولي ښې ډېرې درنې پې ولي د سلو ګته 10,000 یو ګته شوه نو هغه پې تشه کړي د 500 هغه ګته په 15,000 هغه پې تشه کړي د 10,000 خو شته نه څه ووایم ما خو چېرته ونه لیدل خو داسې بیا پې ولي راولي زه خیر دی خو چې نکاح ته استاد ته څه ګزاره به ونه کړي او 15 به درله درکړم دا حل دی دریم خبره دا ده چې کله ستا واده درنیږي ښایسته روټۍ خلکو ته ورکړه اعلی خوراک خلکو ته ورکړه او خلکو ته چې کومه روټۍ ورکې دا د طورې صدقه ده دا ستا د ژوند آغاز دی ستا د ژوند آغاز د دې خیرات نه شروع کېږي ولیمه ورته ولې ویلې کېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولیمه ولې بیان کړې ده چې دا ستا د واده ستا د خوشحالۍ د ژوند آغاز یو قسم له صدقه ده چې ستا د کور ودانې سره الله رب العزت ستا ژوند ښایسته کړي تر مرګه پورې دی تا سره وفادار وي او تا سره الله رب العزت چې کوم نسل خورئ چې د خیر او د برکت باعث جوړېږي ستاسو خیال راغی صاحب مونږ ښه ښکلې په ودونو کې ډنګ ډونګ وکړو نو کوم د برکت او د صدقې شی ازاد د ټول پلید بیا چې الله رب العزت کوم اولاد نه خیر خورئ نو هغه اولاد د خیره چې لویږي که نه نو ماشاءالله ملک راله په بله اړی بیا چرته د خیر قدم نه کېږي چرته د خیر خبره نه کوي چرته د فتنې او د فساد د جګړې او د رواني کاري دی به پکې وجه څه پیدا د رواني نه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې وحده لا شریک انسان ته ډیل ورکوي مهلت ورکوي وخت ورکوي رسۍ یې ډېره اوږده کړې ګوري اکثر پخوا په دې خلکو بچې د کلي کې چا تپوس لتل یو مبارکۍ لتل یا څه بیمار تپوس لتل ځان سره به ښه ښکلی غټ کولنګي چرګ نو کولنګي چرګ به د خپې نه کلک تړلی د کټ پسې به تړلی نو پړی به ورپسې کولاو که ودرېږه چې څومره دیر لرې تللی شي لرې پړی به ورپسې تړو چې خپله سریږي چې چا دانې اوبه دانې ته محتاج دي بچې بیا به راونیو په اسانه به بیا راونیو همدغه رنګ یې ما تا ګورې د خپې نه ښه کلک تړلی شوي که تاسو هر څومره ټوپونه ووایي وحده لا شریک راپسې رسۍ ښه اوږده کړې د پوه میاشت تېره شوه د یخنۍ میاشت تېره شوه د دین اندازه والی چې وحده لا شریک دومره ناراض دی چې ما او تا باندې په یخنۍ کې باران نه کوي ما تا نه دومره ناراضه دی چې وحده لا شریک د خپل نعمتونه راباندې بند کړي دي ورځ په ورځ راباندې ګراني راولي ما تا نه چې کله وحده لا شریک خفلی شي فیصلې د رب د طرفه چې څه کېږي هغه ټولې الټه کېږي مسلمان ورځ تر ورځه په تنزل روان دی که هغه د مسلمان د لاس لاندې که هغه د کافر د لاس لاندې هغه خاص فرق دی دوستانو عزیزانو کله هم د مسلمان عمل په خپله ټیک کړی نه دی ځان ته دی همیشه ګورې ځان خرابوي بربادي کم کارونه د کولو دی هغه نه کوي کم چې د نه کولو دی هغې پسې نښتي رجب میاشت راشي صدقې خیراتونه ټیک ټیک کوئ خو هغې دپاره یو مخصوص شپه یو مخصوص ورځ یا د ورځې روژه نیول یا د شپې عبادتونه کول ویښ پاتې کېدل ټیک ده خو ورځ مخصوصول شپه مخصوصول دا بدعت کې راځي وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار چې په دین کې هر یو نوې څیز یا نوې خبر ایجادې دا بدعت دی او بدعت گمراهي ده او گمراهی انسان اور طرف ته بوزي او چې کله انسان اور طرف ته لاړ شي همیشه د پر تباہ ختم وكل بدعه ضلاله او هر بدعت چې هغه گمراهی ده وكل ضلاله في النار او هر گمراهی انسان اور طرف ته بوزي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی او په دنیا کې د رجب خپل عمر کې څو پیرې تیر کړي دي چېرته دا نه دي ویلي چې زه معراج نه پس معراج واقعه به په دې کې راشي او د خلک به پکې رجب غونډې او څه به پکې کوي څه رسومات به پکې کوي هغه یو کس رابطه راغی استاد وی میلاد شته ما ستا دپاره شته میلاد خو هیپي برډ دی که نه ما یې هیپي برډ چا تهوار دی خیار د غیر مسلمو تهوار دی خو دا انیورسري چې ده ما دا هم د غیر مسلمو تهوار دی وی کرسمس دا هم د غیر مسلمو تهوار دی
که مسلمان نن راګیر دی وړوکي دی موبایل نه د سکرین نه دوره متاثر چې هغه کم ته ور کوي نو تا ته کوم کہانی مون دی که هر شی دی دا ټول خلک ځان سره پدې لپیټ کو پدې لاوه کې ځان سره راګیر کړي دی خو خوشحالي کې چې مونږ خو ډېر ښکلی کار کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی من تشبه بقوم فهو منه، د چا مشابهت په دنیا کې اختیار کړو رس په قیامت باغی سره پاسي. مناوي مناو که ښکلی هنیمون هم مناو که کرسمس هم مناو که هیپی برډې هم بچو له کوه او دغه رنګې ښکلی انیورسري هم مناو ځکه کال دې پوره کېږي ډېر په خوشحالو او ډېر په خندا باندې کور کې دې تنګ چې کال دې پوره نه وي او داسې په دې باندې څه ورته خلک دوکه کوي داسې مه کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات خپل کا، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تعلیمات د امت ته بیان کړي هغه بیان کا، هغه خپل کا، هغه خپل ژوند کې راوله. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین چې اغیار ته لاړل کافرانو ته لاړل، کافرانو سره به میلاو شول ورته کونو مثلنا زمونږ په شان شي. فارس صحابه کرامو څنګه فتح کړل؟ سعد بن زرار او زرار بن ازور او دغه راوګي عبد الله بن سفیان د چې څومره صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین فارس فتح کو نو اسپې په سمندر واچولې، اسمان سمندر ورته خدای مسخر کو. درې واړه صحابه کرام د صحابه او د جرنیلان لښکرې ورسره خدای ورته سمندر مسخر کو، په سمندر یې اسپې لاړې. فارس ولو کتل چې دا کم مخلوق دی، نقیلې چابیانې ورته داسې ورکړه مسلمانانو هم ته پیغمبر امتیانو نن مسلمان حال ته وګوره، نه د هیپی برډې نه وزګاریږي، نه د کرسمس نه وزګاریږي، نه د انیورسري نه وزګاریږي. دا ټول نه خوند خبر دا ده چې واده وکړي له هنیمون له پکې جدا ځي. دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ، د اغیارو دا رسمونه پرېږدئ، د غیر الله دا عقاید پرېږدئ، د وحده لا شریک د طرف ته د عذاب چیلنج نور مه ورکوئ. کم دا پړی د باندې راسو راټیټ کړی دی د مرۍ ته د ګرانۍ دا پړی د باندې راټیټ کړی دی، په دې باندې د دې نه عبرت واخلئ. کم دا رحمت د باندې بند کړی دی، الله رب العزت د انسان عمل د وجې په هغه باندې رحمت ورئ. انسان عملونه داسې شوي دي چې هغه رحمت په تاسو باندې بند کړی. تاسو خیال راغی؟ حضرت فاروق عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې یو سړی راغی، د شپې خوب ویني چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت کوي چې لاړ شه حضرت عمر ته وایي چې په تا څه چل شوی. دې صحابي سره واقعه داسې شوی وه چې د نبي د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې قحط راغی او هغه قحط دومره سخت قحط و چې دغه چیلۍ حلاله کړه، هغې چیلۍ نه ډېره لږه وینه لاړه. د ډېر زیات وجړل چې هغه چیلۍ حلاله کړه، هغې کې تشه ډوکې وه، وچه وچه غوښه وه پکې. دا هغه چیلۍ حلاله کړه، صفا یې کړه په نه زړي باندې، بس کور والا ته یې ورکړه چې دا که ځان ته پخوئ که دې بچو ته یې پخوئ. ډېر په ژړا باندې اوده شو. هغه صحابي چې اوس اوده دی په خوب ویني، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې راځي، وی لاړ شه حضرت عمر رضی الله عنه ته ووایه چې ته خو ما ډېر هوښیار کړی به، دا په تا څه چل شوی دی، دا په تا څه چل شوی دی. دی چې څنګه راپاسېد د سترګې وغړېدې، سیده د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه دربار ته لاړ او ورته یې وویل چې خوب مې لیده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته راغی، راته وویل چې حضرت عمر ته ما یاد کړه، ورته ووایه په تا څه چل شوی. حضرت عمر ورته وویل چې بس نوره خبرونه کې بس زه پوه شوم. ټول رعایا خپل قوم ټول خلک یې راجمع کړل، د استسقا مونځ دپاره یې ټول راجمع کړل، رب ته یې فریاد و مینت او زارۍ شروع کړې. د رب العالمین د طرفه باران پرې وشو او خلکو ته یې ووایي چې دا بدعمله یې پرېږدئ، خلکو ته یې ووایي چې د رب العالمین د طرفه په تاسو باندې ازمایښت امتحان دی، تاسو ګوري. دا خو د قرآن فیصله ده، الله رب العزت فرمایي که غني دی نو هم په امتحان کې دی، که غریب فقیر دی نو هم په امتحان کې دی، که مریض دی که بیمار دی که صحتیاب دی، هر سړي ته الله رب العزت ګوري چې دی به اوس څه چل کوي، دی به اوس څنګه عمل کوي، دی به چا طرف ته متوجه کېږي. د باندې فقر راغی، په د باندې سخت راله، په د باندې بیماري راله، په د باندې تکلیف راغی، په د باندې مشقت راغی، په د باندې المناک وخت راغی، په د باندې حادثه راله، دی په دې وخت کې چا ته متوجه کېږي؟ وحده لا شریک هر انسان طرف ته ګوري. دا مو وایي چې بس ما تا په تکلیف کې راګیري،
هر انسان سره او یو مندونه سیوا محبت کوي خو قهار جبار هم دی سپېړه هم خو مضبوطه ده ګوره جهنم هم دی انسان لپاره پیدا کړی دی سرکش لپاره او که عمل خی الله رب العزت وته جنت المأوا جنات النعیم جنات الخلد جنات الفردوس سوره جنتونه تفسیر ابن کثیر کې راځي چې الله رب العزت پاسه 300 جنتونه داسې درجات دي چې مسلمانانو لپاره مؤمنانو لپاره تیار کړي الله رب العزت موږ تاسو له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین